د چا چې خوله وړه وي حسین ده که غټه وي؟ جواب غواړم. غټې خولې والا حسین وي، خوله چې داسې نه چې بیخي ډېره غټه وي لکه د اوښ غوندې، چې خوله غټه وي دا حسین ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت قرآن حدیثو کې دا د ضلیع الفم، خو تعبیر به داسې کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه. ضلیع الفم دا معنا خو ظاهره یوه ده، خو هغسې به راتاویږئ چې ادب لحاظ سي. ضلیع الفم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله وړه نه وه. په دې باندې علما په حسن کې بحث کوي، بادامي سترګې ښې دي او که ګردې؟ په حسن کې بیا پوښتنه کوم. نه، ګردې سترګې حسن ډېر دی. دا خو تاسې ته نه معلومیږي ځکه تاسې سترګې څه لیدلي دي. هلته چې ته تحقیق وکړې په دې مسئله باندې بیا تاته معلومات کېږي. دا خو باسې د تا د جانان سترګې هغه وي نو تا به ګردې لیدلې نه وي. کله چې ته ګردو والا حسن ووینې او دا حسن وي بیا به تاته خوند درکړي. شاعر وی یا ظبیات القاع لیلا من کنم